د قضایي قوې د محاکمو امنیتي او اجرایوي چارو عمومي ریاست اړوند د دعوت او ارشاد عمومي مدیریت د یاد ریاست له زده کړیالو مجاهدینو څخه د تعلیمي کال 4 میاشتنۍ ازموینې واخیستلې. د روان 1440 هجري قمري کال د ربیع الاول میاشتې په جریان کې د قضایي قوې د محاکمو امنیتي او اجرایوي چارو عمومي ریاست اړوند د دعوت او ارشاد عمومي مدیریت د یاد ریاست له مجاهدینو او منصوبینو څخه دوی ته د تدریس شوي دیني او عصري علومو زده کړو د تعلیمي کال 4 میاشتنۍ ازموینې واخیستلې او د پایلو تر اعلان وروسته یې د یادو مجاهدینو او منصوبینو د لا هڅونې په پار ممتازو زده کوونکو ته ځانګړې تحفې ورکول شوې. د یادونې وړ ده چې د دعوت او ارشاد امریتونو لخوا دغه درسي سلسله په زونونو کې هم جریان لري او د تعلیمي کال 4 میاشتنۍ ازموینې واخیستل شوې. دغه راز د یادې موضوع په اړه د دعوت او ارشاد عمومي مدیریت مدرس مولوي عبدالله جان عابد وویل: الحمدلله زموږ په ریاست کې د ابتدایي درجه څخه ونیسي بیا د لوړې دورې پورې چې دي هغه درسونه جریان لري. د دې په څنګ کې ناظره او حفظ دا درسګاه هم جریان لري او د مختلفو استادانو د طرفه څخه درسونه ورکول کیږي او د دې سره سره زموږ په ریاست کې عصري علوم لکه کمپیوټر او ریاضي د دې ټول درسونه چې دي هغه جریان لري او مختلف استادان چې دي هغه درسونه ورکوي. همداراز د یاد زده کړو اړوند یو تن زده کړیال مجاهد وویل: الحمدلله چې زموږ لپاره په همدې ریاست کې د عصري او دیني زده کړو زمینه برابر شوې ده او همدا درسونه په منظم توګه جریان لري.